محترم ورور عبدالله صاحب پوښتنه کړې ده، وایي زه اکثره وخت د ماخوستن لمونځ د شپې پر 3 یا 4 بجې کوم، آیا دغه وخت خو به کراهیت نه لري؟ محترم وروره، ستا د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو که چیرې ته داسې عذر ونه لرې چې مسجد ته نشې تلای، نو ستا دغه عمل د غندلو دی، دا کار د مکروه دی، ځکه مسجد او د جماعت لمونځ در څخه پاته دی. په کور کې چې 28 واره یو څوک لمونځ وکړي فرض لمونځ او په مسجد کې یو وار وکړي د دې ثواب سره برابر دی. او که چیرې عذر ولرې، یا په سترګو باندې نابینا یا په پښو باندې معیوبه یا بل عذر یې، نو نشي کولای چې جمعه ته ولاړ شي، مسجد ته ولاړ شي، لمونځ په جماعت وکړي، نو بیا د شپې په 3 بجو 4 بجو باندې د ماخوستن لمونځ کول مکروه نه دي. البته 2 رکعاته 4 رکعاته نفل هم ورسره کوي. والله اعلم بالصواب.